بیل اینڈ میلنډا ګیټس فاونډیشن د بلوچستان له هغه پولیو کارکوونکو سره نغدې مرستې کړي چې د تیر کال په بارانونو او سیلابونو کې کورونه نړېدلي وو. د ایالت په لورلایي سیمه کې شاوخوا 80 کارکوونکو ته د ضلع د مرستیال کمشنر په لاس د مرستې چک ورکول سوي دي. مرستیال کمشنر عتیق الرحمن شاواني VOA ډیوه ته ویلي چې دغه مرسته به د پولیو کارکوونکو حوصلې لوړې کړي کوم چې په سختو موسمي حالاتو کې د پولیو کار کوي او تر هر ماشوم پورې ځانونه رسوي. دغه چک ډسټریبیوشن لخوا دی بیل ګیټس فاونډیشن پولیو ورکران د پاره دی هغه ورکر بالکل ډور ټو ډور زینا هغه کې سیلاب سره متاثر شوي دي هغه لپاره انکریجمنت د پاره او هغه ریهابلیټیشن د پاره د چک راکړي دی بیل ګیټس فاونډیشن. دا خو ګوره سیلاب راغلی و ډېر غټ تباهي وسي هر سړی خپل یو کیسه دي څوک وایي زه خپل چت جوړوم څوک وایي زه خپل هغه کار کوم څوک هغه کار کوي نو خو دا خو یو کیش کمپنسیشن دی نو هغه خپل استعمال کوي. هغه د سیمې د صحت محکمې DHO ډاکټر ناصر وایي له سیلابونو په اغېزمن سوو پولیو کارکوونکو کې نارینه او مېرمنې هم دي چې د بیل ګیټس فاونډیشن لخوا ورسره مرسته سوې. دوی د فاونډیشن په مرسته خوشحاله دي او مننه یې کوي. 86 خلک دي پولیو ورکران دي میل فیمیل دواړه دي هغه متاثرین دي سیلاب متاثرین دي د BMGF او هغه ګورنمنت اف پاکستان او موږ هغه ورکوي دي چکان دي دغه لیج اماونټ دي بس دغه اماونټ دی کې دا کې ګورنمنت خیال کوي نن د پولیو ورکران خیال کوي د خیال کې دا ورکوي دا یو اپریسیشن ټوکن دی هغه د پاره هغه پولیو ورکران د پاره تو دیٹ دغه صحیح امپیکټ ان شاء الله کوي. د تیر کال په وروستي میاشت کې د پاکستان حکومت په هیواد کې فرنٹ لاین پولیو کارکوونکو ته چې په سیلابونو کې کورونه زیانمن سوي وو 2.5 میلیونه مرستې ورکړې وې. دغه مرستې د صحت د مرکزي وزیر عبدالقادر پټیل لخوا ورکړل سوې وې. رفیع الله مندوخیل، وایس اف امریکا، ډیوه لورلایي.